سلامونه وخت مو په خیر. شبنم وزیری یم د زیرو نیوز 24 رسنیو سپورتي خبرونو ته ښه راغلاست. پنجشنبه ده د 1404 هجري لمریز کال د لړم 22مه او د 2025 زیږدیز کال د نوامبر 14مه ده. مننه چې له موږ سره یاست. زموږ پاڼې هرومرو خوښې کړئ. د کندوز ولایت د بدني روزنې او ورزش ریاست اړوند وزلوبې فدراسیون له لوري په امام صاحب ولسوالۍ کې د 70 چاپندازانو ترمنځ د وزلوبې سیالۍ وشوې. د دغو سیالیو په پایله کې لومړی اخرالله عبدالله ترکمن پهلوان او دویم اخرالله عبدالاحد پهلوان تر ټاکلې موخې ورسوه او بریاوې یې خپلې کړې. د خوست ولایت په اسماعیل خیلو مندوزیو ولسوالۍ کې د 52 لوبډلو ترمنځ د یووالي جام په نوم د ټیپبال کرکټ سیالۍ د متون اتفاق کلب په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو پایلوبه کې متون اتفاق کلب لوبډلې خپلې سیالۍ ساقي کلب لوبډلې ته د 8 ویکټو په توپیر ماتې ورکړه او اتلولي یې وګټله. د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې د 8 لوبډلو ترمنځ د غوري موټر سایکل جام په نوم د فوټسال سیالۍ پیل شوې چې 2 اونۍ به دوام وکړي. د یادو سیالیو په لومړۍ لوبه کې عسکري لوبډلې خپلې سیالۍ تختیان لوبډلې ته د 6/5 ګولونو په توپیر ماتې ورکړه او بریا یې په خپل نوم کړه. د ننګرهار ولایت په مومندرې ولسوالۍ کې د 10 لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ د مومندرې لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو پایلوبه کې مومندرې لوبډلې خپلې سیالۍ 1009 منتخبې لوبډلې ته د 3/0 میدانونو په توپیر ماته ورکړه او اتلولي یې وګټله. د سپورت له ډګره وروستی خبر همدا چې د بلخ ولایت په شورتپه ولسوالۍ کې د 100 پهلوانانو ترمنځ د کوروش سیمه ییزې سیالۍ وشوې. د یادو سیالیو په پایله کې د 10 جوړو لوبې مساوي او 40 تنو خپلو سیالانو ته په ماتې ورکولو سره بریا خپلې کړې. سپورتي خبرونه همدومره وو. په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس افغانۍ، ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. آدرس یې 0 نیوز 24 خپرونې د الله په امان.